افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیکی احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وي. دوستانو نن راځو وی فراګن وایو، یعنی وی پوښتنې په انګلیش کې ورته WH کوېشن وایي. واس معنا څه شی؟ لومړي سر کې دوستانو باید یادونه وکړم چې دا ډېرې مهمې دي ځکه زیات استفاده لري. راځو په درس باندې شروع کوو. واس معنا څه شی؟ په انګلیش کې ورته واټ وایي. واس sind Sie von Beruf؟ ستا وظیفه یا کار څه شی ده؟ Ich bin Autofahrer von Beruf. زه ډریور یمه. Autofahrer ډریور ته وایي. Was ist das؟ دا څه شی ده؟ Das ist ein Tisch. دا یو میز ده. وی معنا هم لکه څه شی یا څومره معنا ورکوي. په انګلیش کې د وی ته how وایي. Wie alt bist du؟ څو کلن یې؟ Ich bin 23 Jahre alt. زه 23 کلن یم. Wie ist Ihre Handynummer؟ ستا د موبایل نمبر څه شی ده؟ Meine Handynummer ist 07650 همداسې نور. راځو ادامې ته. Woher kommen Sie؟ له کوم ځای نه راغلی یې؟ Woher معنا دوستانو له کوم ځایه. په انګلیش کې ده where from. Ich komme aus Afghanistan. زه له افغانستان نه راغلی یم. Wo معنا چیرته. Wo sind Sie؟ چیرته یې؟ Ich bin in die Schule. زه په مکتب کې یم. Wohin gehen Sie؟ چیرته ځې؟ د دغه وو او د دغه wohin فرق دا ده دوستانو چې دا معنا چیرته، خو دا یو مشخص نقطه لري. دا wohin چې ده یعنی له A نه تر B پورې چې کله ځای معلومي بیا wohin استفاده کوو. Wohin gehen Sie؟ چیرته ځې؟ Ich gehe nach Hause. زه کور ته ځمه. راځو ادامه ورکوو. Warum؟ Warum معنا ولې. Warum trinkst du Tee؟ ته ولې چای څښې؟ Weil ich durstig bin. ځکه زه تږی یم. Warum bist du müde؟ ته ولې ستړی یې؟ Weil ich viel gearbeitet habe. ځکه ما ډېر کار کړی ده. دا شو warum. Warum معنا ولې. راځو ادامې ته. Wir fragen Where معنا څوک. Where ist das؟ دا څوک ده. Das ist Zahid. دا زاهد ده. Wann معنا څه وخت. دا هغه وخت استفاده کیږي چې کله د څه نه د وخت په اړه باندې پوښتنه کوو. Wann kommst du؟ څه وخت راځې؟ Ich komme morgen. زه سهار راځم. Wann heiratet ihr؟ تاسې څه وخت واده کړی ده. یو ښځه او خاوند سره وینئ یا تاسو ورنه پوښتنه کوئ. Wann heiratet ihr؟ تاسو څه وخت واده کړی ده. Wir haben am 2010 geheiratet. موږ په 2010 کال کې واده کړی ده. ښه دوستانو دا و د وی فراګن یا WH کوېشنز په انګلیش کې ورته وایي. کوشش وکړئ په صحیح معنا باندې زده کړئ. ډېر مهم دي. راځو د لغاتونو برخې ته. ورتر لغاتونه. Der Baum ونه. Der Vogel ist auf dem Baum. دا الوتونکی چې ده د ونې په ونه کې ده. Der Vogel معنا الوتونکی. Die Katze پشۍ یا پیشو. Die Katze ist auf dem Tisch. پیشۍ یا پیشو د میز په سر ده. Der Hund سپی. Der Hund ist alt. دا سپی زوړ ده. alt
زوړ ته وایي. دا و دوستانو د نن ورځې درس. تر بیا بل درسه د الله په امان.